أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي طهارت صفائی د ایمان حصہ ده. اودس کول دام د طهارت حصہ ده. او په دې حدیث شریف کې د اودس ته اشاره شو. اودس ثابت شو په دې سره. اودس چارهدان کول عزتمندو فضائل د اودس دې سره د مؤمن طهارت راځي. طویل حدیث دی مفهوم درته بیانوم. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو مؤمن مسلمان په نیت د طهارت او د صفائی باندې اودس کوي چارهدان کوي دا څلور اندامونه درې وینځي یو پکې مسله په نیت د طهارت سره. حضور علیه السلام فرمایي کله چې مؤمن مسلمان خولې ته اوبه واچوي نو چې په زبان باندې څومره د دې صغایر ګناهونه شوي دي او د خولې نه اوبه ختمې شي هغه ګناهونه الله مکمل ختم کړي. کله چې ټول مخ باندې دی مخ ته اوبه ور واچوي ټول مخ وینځي 3 ځلې وینځل نو دا هر یو څاڅکي سره حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د مخ د دې حصې نه دا یو څاڅکی د اوبو ولیږي تلیږي نو د یو څاڅکي سره د دې هغه صغایر ګناهونه یو دا ختمیږي مکمل ختم شي. دارنګه چې مؤمنانو کله یو مؤمن مسلمان لاسونه وینځي خلاص وینځي او داسې د هغې نه ښکته دا څاڅکي روان وي نو حضور علیه السلام فرمایي چې د دې هر یو څاڅکي سره د اخیری څاڅکي پورې مکمل صغایر ګناهونه دا ختم شي د یو لاس. دارنګه چې دا بل لاس وینځي د هغې نه چې کومې اوبه ښکته روانې دي څاڅکي د هر یو څاڅکي سره یو صغیره ګناهونه الله تعالی ټول صغایر ګناهونه د لاس ختموي د ګس لاسه. دارنګه د سر مسه وشي او بیا ورپسې چې کوم د خپې وینځل دي کله چې خیخ په وینځي په دې باندې اوبه واچوي او د دې نه څاڅکي لاندې ولیږي اخري څاڅکي پورې څومره څاڅکي چې ولیږي نو د خپې چې د ده په سبب باندې کومه ګناه شوې وه هغه صغایر ګناهونه الله پاک د خپې ختم کړي. او دارنګې د ګسې خپې د چپې خپې هغې باندې چې کله اوبه واچوي 2 ځلې او 3 ځلې نو د هغې د هغه اخري څاڅکو سره د مؤمن هغه ټول ګناهونه معاف شي. نو ګوره د اوداسه کې ډېر فواید دي او دا پکې اهمه فایده ده چې صغایر ټول ګناهونه معاف کوي. دارنګې لکه موږ مسه کوو د غاړې دا سنت طریقه ده داسې مستحب عمل دی. طبي لحاظ سره وایي دلته 2 رګونه دي کله چې دا په اوبو باندې یخېږي نو انسان ته بیا هغه د لیونتوب بیماري کله هم نه راځي. نو دا د اوداسه د بدن دپاره ډېرې لویې فایدې شوي. ظاهري طهارت هم راغی او د بدن صحت هم پکې ډېر راغی. نو معززو د اوداسه فضایل دا چنم ذکر کړ. اودس په دې نیت باندې کول څنګه به چې حضور صلی الله علیه وسلم اودس کو صحابو ته به تعلیم د اودس ورکو صحابیات به راتلې او هغې به چې کوم د اودس طریقه زده کوله او بیا به یې په هغې باندې لمونځ کو یا به یې چې کوم دی د قرآن تلاوت کولو او دارنګې به یې اذکار کول د هغې دپاره به یې طهارت صفایي راوسته. الله دې زموږ ظاهري او باطني دواړه طهارت نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.